ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له کابله کوو. د راپورونو له مخې نن سهار مهال د پروان په باګرام کې د امریکایي ځواکونو پر یوه ستره نظامي اډه د توغندیو برید شوی. ولسمشر ماڼۍ، ولسمشر غني او د ملي مصالحې اداري شورا رئیس عبدالله نن په ار کې له دوحې څخه د راغلي سولې مرکچي پلاوي سره کتلي او د دغه پلاوي راپور یې اورېدلی. ولسي جرګه د ولسي جرګې غړي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ 22 ورځنۍ دمه ښایي د ځای د ټاکلو په پلمه نوره هم وغځېږي. شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هند د پاکستان پر ضد د برید په فکر کې دی او که چیرې د دواړو هیوادونو ترمنځ جنګ کیږي نو د افغانستان د سولې پر بهیر به منفي اغېز وکړي. رولا غني د ولسمشر میرمن رولا غني وایي چې د ولسي جرګه سویه تر دې کچې ټیټه شوې چې دغه جرګه اوس د پیر او پلور په بازار بدله شوې. عمران خان د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په خپل دفتر کې د طالبانو د قطر د دفتر له مشر ملا برادر او د هغه له ملګري پلاوي سره کتلي. امرالله صالح وایي دا چې زه کوم دولتي کارکوونکی ګورم په کومو مسایلو بحث کوم، څه وخت کار ځای ته ځم او څه وخت کور ته راځم په ولسي جرګې پورې تړاو نه لري. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د علي وزیر او نورو ټولو پښتنو چې د پاکستان حکومت له لوري نیول شوي د خوشي کولو او د پښتنو ټولو قانوني حقونو تر یادې پورې به خپلو اعتراضونو او مبارزې ته دوام ورکوي. د یادولو ده چې په ګڼو ځایونو کې د علي وزیر د نیول کېدو په غبرګون کې لاریونونه شوي. حوالم نورستاني د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر حوالم نورستاني وایي د غزني د ولسي جرګې او ولایتي شورا او د ځینو ښاروالو ټاکنې د 1400 کال په میزان میاشت کې ترسره کیږي. هرات کې د 3 کسانو سوځېدلي جسدونه موندل شوي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې پولیسو دغه 3 جسدونه چې د یوې کورنۍ غړي دي د یاد ولایت انجیل ولسوالۍ اړوند کودستان کلي کې موندلي. دوی زیاتوي چې سوځېدلي جسدونه د یوې ښځې، سړي او د یوه ماشوم دي. قطر کابل کې استوګنیز ښارګوټی جوړوي. د افغانستان ښار جوړولو او ځمکو وزارت ویلي دغه ښارګوټی به د الغرافې خیریه بنسټ لخوا د شاوخوا 110 میلیون امریکایي ډالرو په مرسته جوړ شي. دغه وزارت زیاته کړې چې ښارګوټی به په 2 جریبه ځمکه کې د کابل په 15مه ناحیه کې جوړ شي. او وروستی خبر دا دی چې د حج او اوقاف وزارت د یوې فتوا په صادرولو سره پبجي ګیم ناروا بللی او کوونکي ګناهګار دي. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 4.5 لکه کسان دغه موبایلي ګیم ترسره کوي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.